السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې ویډیو کې به تاسو ته دروخم چې مونږ څنګه کولی شو چې له انځور څخه او یا یو ساده اوږده لیکنه څنګه پښتو ته ژباړلی شو او پښتو لیکنه څنګه نور ژبو ته ژباړلی شو. نو ملګرو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. نو د دې لپاره به تاسې پلی سټور ته راشئ او له پلی سټور څخه به تاسې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دې اپلیکیشن نوم دی ګوګل ټرانسلیټ. نو دا به تاسې سرچ کړئ. دا اپلیکیشن به تاسو ته راشي، دا به تاسې ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی دی، زه به یې اوپن کړم. کله چې دا تاسو اوپن کړئ نو په سر کې به تاسو نه د دې اپلیکیشن تنظیمات وغواړي. نو پورته تاسو ته دواړه ژبې ښکاري، پښتو او انګلیش. نو کله چې په دې باندې تاسې کلیک وکړئ نو دا تاسو ته په دې ځای کې تاسو هر ډول ژبه انتخابولی شئ او په دې ځای کې هم نو کومې ژبې چې غواړئ چې ورته وژباړئ نو هغه به تاسې دواړه دلته او دلته تاسې دواړه انتخاب کړئ. نو ملګرو له هغې څخه وروسته به زه یوه لیکنه ورته راواخلم. نو دا د ما لیکنه ورته راواخیسته، زه غواړم چې دلته یې پیسټ کړم. نو اوس به په دې ځای کې تاسو ته ښکاره شي. نو دا دی چې مونږ یو اوږده لیکنه په ډېر اسانۍ سره وژباړله. نو په دې ځای کې تاسو ته ښکاري که په دې ځای کې مونږ په دې ځای باندې کلیک کړو نو دا بیرته مونږ ته انګلیش ته وړي. نو ملګرو زه به همدا پښتو لیکنه راواخلم او په دې ځای کې به یو ځل پیسټ کړم او دا به یو ځل بیرته انګلیش ته واړوم. نو دلته ښکاري چې پاس هم پښتو ده او لاندې هم. نو تاسو به یو ځل په دې ځای باندې کلیک وکړئ. نو ښکته تاسو ته ښکاري چې ښکته شنه خط کې لیکنه مونږ ته بیرته انګلیسي ته واوښته. که تاسې غواړئ چې نورو ژبو ته یې وژباړئ نو په همدې انګلیش باندې به تاسې کلیک وکړئ او دلته چې هر ډول ژبه غواړئ نو تاسې هغه انتخاب کړئ. نو تاسو ته به هغه ته وژباړل شي. نو اوس به له انځور څخه یوه لیکنه څنګه ترجمه کوو. نو تاسو به په همدې کیمرې نښان باندې به تاسې کلیک وکړئ او دلته به تاسې په امپورټ باندې کلیک وکړئ. دلته به زه دغه انځور ورته راواخلم او سکینینګ به اوس شروع شي. نو دا د سکینینګ مونږ ته اوس روان دی. نو دلته تاسو ته وایي چې که ټول غواړئ نو لاندې په سپینه بټن سلیکټ آل باندې کلیک کړئ. نو دا به ټول خط چې په کوم د تصویر کې دی هغه به ټول تاسو ته ترجمه شي. خو که غواړئ تاسې د خپلې خوښې جملې هم ورته انتخابولی شئ. زه په همدې باندې داسې کلیک نیسم او زه غواړم چې دا وژباړم. نو پورته تاسو ته شین خط ښکاري، په همدې به تاسې کلیک وکړئ او یو ځل به ملګرو تاسې په دې نښو باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو ته ښکاري چې دا موږ ته پښتو ته ترجمه شوه. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې له انځور څخه او یا یوه ساده اوږده لیکنه پښتو ته او پښتو لیکنه نورو ژبو ته وژباړئ. نو د داسې ټکنالوژي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم له نورو دوستانو سره شریکه کړئ. میلاویږو په نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو په پاک بخون کې رب باندې سپارم. د خدای په امان.